دوستانو کوټ چې واقعا طبیعي ښکلاګانې ډېرې لري. خدای دې په ټول افغانستان کې امن او سوکالي راولي تر څو هر افغان لکه موږ چې نن د کوټ ولسوالۍ تر ډېرو لرو پرتو سیمو پورې ولاړو او هلته مو د کوټ طبیعي ښکلاوې ولیدلې او د دې یو پنجه مو د صحت او ارامۍ احساس وکړ. تاسو باور وکړئ چې کوټ لا هم نورې ښکلاوې لري تر څو چې هغه ځای تر تاسو در ورسو تاسو یې ووینئ نو واقعا د ارامۍ او یو ډول د ارامۍ احساس به وکړئ تر څو صحت او هغه څه چې په تاسو باندې سخت تمامیږي د ټولې اونۍ هغه ستړیا مو په دغسې طبیعي ښکلاو باندې زنده‌باد ممنون. Gracias.